درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د مصر، سودان او فلسطین د علماو له راغلي پلاوي سره ولیدل. په پیل کې یادو علماو د اسلامي امارت جهادي مبارزې ستاینه وکړه او دا بریا یې د افغان ملت حیرانونکې حماسه وبلله. همداراز د یادې بریا دوام د افغانانو په یووالي او پرمختګ کې وباله. راغلو دیني عالمانو له اسلامي امارت ملاتړ وښوده او یاده چاره یې خپل مسؤلیت وګاڼه. د کورنیو چارو وزارت چارسنبالي وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی راغلو علماو ته هرکالی ووایه او ترڅنګ یې د اسلامي نړۍ په یووالي ټینګار وکړ. نوموړي د اسلامي امارت سترې بریا لامل د افغان ملت او مسلمانانو یووالی، اطاعت او ریښتینولي وبلله. په پای کې د کورنیو چارو وزیر ښاغلي حقانی صاحب د یادو علماو له معنوي ملاتړ د مننې ترڅنګ له راغلو دیني عالمانو وغوښتل چې د دردېدلي افغانستان غږ خپلو هیوادونو او نړۍ ته ورسوي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکس پوتزل، د یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت او مل پلاوي سره ولیدل. ښاغلي پوتزل د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه څخه دوی سره د همکارۍ په پار او د امنیتي وضعیت د ښه والي له امله مننه وکړه. نوموړي د نجونو د تعلیم او ځینو نورو بندیزونو د رامنځته کېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د کورنیو چارو چارسنبالي وزیر وویل د اسلامي امارت رهبري د ولس د نیکمرغۍ لپاره فکر کوي او ورته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي ترڅو یوې معقولې او دایمي حل لارې ته ورسیږو، داسې چې په هیواد کې د شرعي احکامو او د خلکو له کلتور سره برابرې وي. بلخ کې د پولیسو سیمه ییزه راډیو پرانیستل شوه. مسؤلین وایي دغه راډیو به د یاد ولایت امنیتي کړنې، لاسته راوړنې او په څنګ کې د سیمه ییزو ادارو احوال له خلکو سره شریکوي. دوی وایي چې دا راډیو به په ځایي څپه 88.7 FM خپریږي چې خپرونې به یې د هیواد د شمال په 5 ولایتونو کې واوریدل شي. اونیز ښوونیز سیمینار چې د پلازمینې کابل د 14 ولسوالیو 240 تنو مجاهدینو او منصوبینو لپاره په لار اچول شوی و، ګډونوالو ته د تصدیق پاڼو په ویش پای ته ورسید. دا ښوونیز سیمینار چې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ معینیت له لورې نیول شوی و، ګډونوالو ته پکې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د نویو کړنلارو په اړه توضیح او تشریح وشوه. د هیواد د 4 زونونو د بحران او کړکېچ مدیریت د 10 ښوونیزو مرکزونو 30 تنه ښوونکي له یوه میاشتنۍ ځانګړو زده کړو چې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې وي، پیښو ته د رسیدو او اطفایي ریاست په ښوونیز مرکز کې بشپړې شوې. د همدې ریاست لوی رئیس مولوي حافظ نور الله انصار د یاد کورس له ښوونکو د مننې ترڅنګ هیوادوالو ته د لا ښو چوپړتیاوو د وړاندې کولو ډاډ ورکړ. په پای کې غونډه ګډونوالو ته د تصدیق پاڼو په ویش پای ته ورسیده. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضریږو، په ستر څښتن تعالی مو سپارو. ښې چارې.